د رمضان المبارک میاش را روانه ده. ډیر خلک د رمضان المبارک په میاش کې زکات ورکوي او پکار هم دا ده چې د رمضان المبارک په میاش کې زکات ورکړي شي. یوه وجه دا غي دا ده چې د رمضان المبارک په میاش کې به د غریبانانو، د یتیمانو، د کونډو د هغې سره مالی مرسته وشي، نو هغې به په روژه کې ځان له په دې باندې روژه ماتې راوړي او د پېشمني دپاره به پکې خوراکونه ځان له راوړي او خپلو بچو له به پې د اختر جامې په اظهار وکړي. نو یو خو پکار دا ده چې یقینا دا زکات د رمضان المبارک په میاشت کې ورکړه شي، د دې خلکو سره مالی مرسته ده. او دویمه وجه دا ده چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یو فرض په اویا باندې بدلی او یو نفل الله په فرض باندې بدلی. نو چې ته د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکې، نو الله تبارک وتعالی درله په اویا چند باندې ثوابونه درکوي. بهر حال دا زکات چې دی دا د اسلام دریم اهم رکن دی. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په پنځو خبرو باندې دی. هغې کې اول خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اول خبره د اسلام چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویلی. ځکه چې دا کلمه دې تر څو پورې ویلې نه ده تر هغې پورې خو ته مسلمان نه حسابېږي. نو منځنی ستن د اسلام د کوټې چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله ده. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اقام الصلاة، د منځ پابندي کول. په اسلام کې دویم اهم رکن چې هغه منځ دی. چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا دی وویله، نو تا ته د ټول نه لومبی حکم چې په شریعت کې متوجه کیږي نو هغه د منځ حکم دی. ځکه چې په دې مانځه کې انسان د الله سره رازداري شروع کړي، خبرې شروع کړي، په دې کې د الله سره مناجات کول دي، د الله سره ملاقات کول دي. په شریعت کې اوله خبره چې تا ته متوجه کیږي نه حکم د مانځه دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دریم و ایتاء الزکا، دریم حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ورکول د زکات دی. نو زکات د اسلام دریم اهم رکن دی. او د زکات او د مانځه د ذکر احادیث مبارکو کې اکثر یو ځای راغلی دی او قرآن مجید کې خو تقریبا اتیا پیری یو ځای راغلی دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کوم ځای چې د مونځ ذکر دی هلته سره ذکر دو زکات دی. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وحج البیت، د بیت الله شریف حج کول. من استطاع الیه سبیلا، څوک چې هلته د تلو طاقت لري په هغه باندې بیا حج فرض دی. او پنځم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وصوم رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې روجې نیول. د اسلام کوټه په دې پنځو خبرو باندې ولاړه ده. نو په دې کې درېیمه خبره او درېیم اهم رکن چې دی نو هغه ورکول د څه شي دي؟ د زکات. زکات چې څنګه مونځ فرض دی داسې زکات فرض دی. کو یو سړی د مونځ نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي، کو یو انسان د زکات نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي. پس یو سړی وایي چې مړه زکات پکې چا راوسته دی، مال زما دی، پیسې زما دي او زه به یې رالم بل چاته به ورکوم، دا پکې نشته، دا خو ټیکس دی. دی په دې خبرې سره څه شو؟ کافر شو، د اسلام نه ووتو. دې وجه نه کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین شو،
نو خلکو د زکات نه انکار وکړو، منکرین زکات وګرځېدل او خبرې دا وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې په بیت المال کې پیسې نه وي، نو ځکه به نبی علیه السلام زکات غونډو. اوس خو بیت المال ډک دی، موږ نه ورکوو زکاتو، انکار یې وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی اعلان وکړ زه به دوی سره جهاد کوم، زه به دوی سره جهاد کوم. عمر رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابوبکر ته دوی سره څنګه جهاد کوي؟ جهاد ور سره ته څنګه؟ ځکه ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی ما ته حکم شوی دی چې ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، زبد خلق سره تر هغه پورې جهاد کوم تر څو چې هغوی لا اله الا الله دا کلمه نه ویلي. نو دوی خو کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وی مونږ کوي، نو بیا ورسره ته جهاد په کوم دلیل کوي؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې لا اله الا الله نه وی زه به سره جهاد کوم، او دوی خو لا اله الا الله وای، نو ته سره جهاد څنګه کوي؟ ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله زبد دوی سره جهاد کوما لو منعونی، دوی کو چرته من کو زمانه عقالا هغه پړه په کم پړي چې به دوی اوخ تړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو او مال را نکو، زه سره بیا جهاد کوم. کم پړي باندې چې اوخ تړل شي دوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په زکات کې ورکو او زمانه من کو زه سره سکوما جهاد کوم. او بیا ابوبکر رضی الله تعالی داسې وکړل. عمر رضی الله تعالی فرمایي ورست مونږ پوه شو چې الله تبارک وتعالى د ابوبکر صدیق سینه په دې خبره باندې کولاو کړی و، په حق باندې مونږ خطاو، الله تبارک وتعالى داغه سینه کولاو کړی و په دې خبره باندې. نو بهر حال زکات دا د اسلام اهم رکن دی، اهم رکن. کو څوک تینا انکار کوي نو په دې سره دې څه کیږي؟ کافر کیږي. بهر حال ډېر خلک داسې دی چې په مال باندې مین دي، منظم کوي، روجیم نیسی، هر کار کوي، خو چې د زکات ورته ووایي نو دا خبره پې ډېره زیاته بده لګي، ډېره زیاته بده لګي. مال زما دی او زه به غریب ته ورکوم، نو کو انکار ته نه کوي خو کافر کېږي پې، او کو انکار ته نه کوي زکات نه ورکوي په دې سره ته فاسق فاجر ګرځي بیا او مستحق د جهنم ګرځي. د دې وجه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په ما باندې درې قسمه خلک پیښ شو چې هغه جنت ته روانو، او درې قسمه خلک په ما باندې پیښ شو چې هغه جهنم ته روانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اول هغه کسان چې په ما پیښ شو هغه جنت ته روانو، یو پای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فالشهید شهید د الله په لار کې. کم انسان چې د الله تبارک وتعالى په لار کې شهید شوی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما په خپل ولیدل چې دا جنت ته روان. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعبد مملوک احسن عبادت ربه، هغه غلام را باندې پیښ شو چې په غلامۍ کې د الله بندگی کړې ده، په غلامۍ کې د الله بندگی کړې ده او د خپل مالک خدمت کړې ده. مطلب دا دی یو سړی د چا نوکر دی، مزدور دی، ورسره د هغه خدمت هم کوي، خپل پیسې حلالوي او د رب بندگی پکې هم کوي. هر نوکر کې، سرکاري نوکر کې، پرایویټ نوکر کې، خپل نوکری په ایماندارۍ سره کوي او د الله عبادت پکې هم کوي. نبی رسول الله سلام فرمایي دا خلک مې ولیدل چې دا جنت ته روان دي. نن سبا اکثر خلک دا عذر کوي کنه، وایي زه مونځ کوم نو مالک مې خفه کیږي، یا د ډیوټۍ په دوران کې وایي د مونځ نه ډیوټي کول دا ډیر ضروری دي. دا ډیره غلط فهمي ده. هغه نوکری به د سره کوي نه، په کومه نوکری کې چې ته د الله عبادت نشي کولی، هغه نوکری کول جایز نه دي. په کومه نوکری کې ته فرض عبادت نشي کولی، دغه نوکری کول جایز نه دي. دا د خلکو ځان له کار کتلی دی چې لومبۍ ډیوټي ده وروسته مونځونه دي، لومبۍ مونځ دی وروسته نوکري ده. اصل کې خبره داسې ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي هغه سړی مې ولیدو چې جنت ته روانو چې د خپل مالک د خدمت سره سره د خپل رب بندګي هم کوله. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه عیادال انسان، اهلدار انسان چې الله ورله ډیر اهل او عیال ورکړي دي، د هغې باوجود چې کوم روزي ده په هغې باندې قناعت کوي، په هغې باندې شکر وباسي او د چا نه سوال نه کوي.
دا انسان مې په خپلو سترګو ولیدو. نبی علیه السلام فرمایي چې جنت ته روان دی. نو دا 3 قسمه خلک څه دي؟ جنتیان دي. کم کم؟ یو نبی علیه السلام فرمایي شهید. دویم هغه انسان چې د خپل مالک د خدمت سره د رب بندگی هم کوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي یو انسان عیالدار دی، بال بچ دی، الله تبارک وتعالی ورله ډېر بال بچ ورکړی دی، خو چې کومه روزي ده په هغې باندې د الله شکر ادا کوي او د خلکو نه سوال نه کوي. بیا نبی علیه السلام فرمایي وایي 3 قسمه خلک مې داسې ولید چې هغه جهنم ته روان دي. جهنم ته روان دي. یو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي فامیر مسلط، ظالم بادشاه. ظالم بادشاه مې ولیدو چې الله تبارک وتعالی ور بادشاهي ورکړې ده، نور خلک د ده ما تحت هسې د ده لاندې او بیا پې هم دی څه کوي؟ ظلمونه کوي. ظالم بادشاه. او دویم نبی علیه السلام فرمایي هغه انسان مې ولید چې جهنم ته روان دی چې الله وله مال ورکړی دی او د هغې باوجود د هغې زکات نه ادا کوي. الله وله مال ورکړی دی او د هغې باوجود لږه غونته کې ایسه د 40 روپۍ ده، په 1 لاکو کې 2,500 روپۍ دي. دا څه شی دی؟ بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. مال ورم الله ورکړی، بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي وفقیر فخور، غریب متکبره. غریب متکبره، غریب هم دی او تکبر هم کوي. ځکه مالدار تکبر کوي خو زه په خپلو پیسو باندې مست دی که نه؟ مس کېږي. اگر چې د هغه ټکانم جهنم دی چې په مال باندې تکبر کوي. خو د هغه نه بدترین بیا دا ده چې مال ورسره هم نشته او بیا هم تکبر کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي دا 3 انسانان مې ولیدل چې دا جهنم ته روان دي. الله تبارک وتعالی دې په اولو 3 کې مونږ راولي، په دې اخرو 3 کې دې مونږ نه راولي الله تبارک وتعالی. نو به هر حال نبی علیه السلام فرمایي چې هغه انسان چې الله ولا مال ورکړی دی او د زکات نه ورکوي، دا انسان څه دی؟ جهنمی دی، جهنمی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من اتاه الله مالا، چاته چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی فلم يؤد زکاته او بیا هم د هغې زکات نه ورکوي، مثل له یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به د ته په دې غاړه کې ورواچوي شجاعا اقرع، داسې مار چې بهادر به وي او په سر باندې به ګنجې وي. د شجاع بعضې معنی کړې هغه مار چې په لکۍ باندې ودرېږي. مونږ چې ورته کوم مار وایو؟ چمچمار ورته وایي که نه؟ چمچمار ورته وایي یا ورته هغه چجې والا مار وایي، داسې نیغ چې ولاړ وي، ده ته شجاع ویلی شي. شجاع هغه مار چې داسې دا سرې نیغ نیولی وي، الله تبارک وتعالی به دا مار دته په دې مرۍ کې ور واچوي اقرع، او په سر باندې به ګنجې وي. په سر به ګنجې ځکه وي محدثینو لیکلي دي چې د ده په دې سر کې به دومره زهر چې د هغې زهرو د وجې نه د ده په سر به ویښته نه کېږي، داسې زخریله مار به وي. او له زبیبتانې، د هغه د سترګو د پاسه به 2 تور ټاکې وي.